عثمان ته چې ډاکټر لکړلې وي کیسه خو راته وکړه. لکه زه زما یو یار هغه ډاکټر سره ناست وم، یو ښځه یو سړی راننوتو. نو ډاکټر صاحب له دا زنانه ورله چیکاپ له، نو چې دا چیکاپ ته کښېناسته سړی ووتی. دا ښځې شاوخوا وکتل چې سړی نسته، نو نارې کې زما مېړه څه شو زما مېړه څه شو. نو ډاکټر ورته ویل کراره کښېنه خوره، زه دغه یو نیم ډاکټرانو څه نه یم. دې ورته ویل ډاکټر صاحب زه ستا په کیسه کې لا ولکه یم، زه چې راننوتم هغه ټیم ما د باندې وکتل ستا نرسه ګرځېده، دا زما مېړه ډېر کوني دی، دی نشي در نرسه رضا نه کړي. یو ځوان ولاړ دی، ده څه یو سوال پوښتنه وکړو. سلام علیکم. وعلیکم سلام. ځوان یو سوال په درو کې جواب یې راکړې. دوه خو وکړه. سوال دا دی چرګه اوبه څښي چاژ نه کوي هګۍ اچوي، دا ولې؟ دا خو ته مو اوبه څښې نو ته ولې هګۍ نه ورکوې؟ پیرک خان زه فلحال څه ولاړم، پر ما ډېر ناوخته دی، انشاءالله که خدای کول بیا به دراسم بیا ورو. یا وروره جبه ښه راغلی، نن دې خدمت کوم، ډوډۍ به زما سره خورې، چای به زما سره کوې، بیا به یا اوس ډېر کار لرم په پټه کې. یا وروره نشې تللی، اوس نشې تللی. پیرکه دومره دې پر وسیله ده، پر دم ناوخته دی، نغدې پیسې ورکړه، دی به پر لارې شی وخوري. ګوره دا کړک نوټ ته ده دی، ما نه دی. ګوره دا ویر لري، ما ته ته سرېدلی دی، دا کړک نوټ ته ده دی. ما نه څنګه چانس مې در وولی، 500 ستا 500 څوک یې ته؟